قبر د تورو تورو تیارو کور ده وای عمل دې سم کړه او ځان ته بل کړه مشالونه وای قبر د تورو تورو تیارو کور ده وای عمل دې سم کړه او ځان ته بل کړه مشالونه وای قبر د تورو ځان ترېنه بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمند اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه، نیکې هیلې، احترامات درته وایم. قدرمند دوستانو، ننګرهار ولایت دربغ ولسوالۍ اړوند د ګلوکو قریې د شمشاد علي لیسې هغه انګړ کې ولاړ یم. درنو ملګرو، په دغه لیسه کې په لسګونه هغه شاګردانو چې دوی د جامو د وجې، د مکتب د یونیفارم د وجې مکتب ته نشو راتلی، ځکه جامې نه لري او چې جامې نه دلته په مکتب کې د استادانو لخوا ورته مشکل وي. همدارنګه بوټان او کرتۍ هم نشته او په دغه لیسه کې یوه ډیګۍ ده چې د هغې سر نه و نو د اوبو نه چا استفاده نشوه کولی. ما په فیسبوک کې پوسټ وکړو او یو څو ورونو د بوټانو او د المقدس خیره بنسټ د قدرمند رئیس صاحب لخوا ورته کرتۍ واخیستل شوې، نو دغه شیان مو دلته راوړي دي او د دې تر څنګ چې کومې نورې ستونزې وي د لیسې دغه مدیر صاحب یې نو تاسو ته ووایي. اسانا ټول مشکلاتونه وای قبر د تورو تورو تیارو کور ده وای عمل دې سم کړه او ځان ته بل کړه مشالونه وای قبر د تورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ څخه ډیره مننه چې تقریبا 15 کسان هغه زده کوونکي چې د غربت له امله د هغوی جامې د هغوی بوټان او کرتۍ نه وي او دوی ورته کرتۍ ورکړې او بوټان یې ورته ورکړه. یو څه ستونزې نور موږ دلته لرو، لکه زیاتره شاګردان دي چې هغوی د غربت له امله نشي کولی چې جامې پیدا کړي. نو د دغه خیریه بنسټ د لارې موږ هغه شتمنو کسانو څخه یا شرکتونو څخه چې هغوی مالی توان لري دا هیله او ارزو لرو چې دغه شاګردانو دپاره چې تقریبا خواوشا 100 کسان دي او د جامو وس نه لري، نو د مکتب د یونیفارم په جوړولو کې او په راوړلو کې موږ سره مرسته او همکاري وکړه. نو د المقدس خیریه بنسټ څخه ډیره مننه کوو چې دا مرسته یې کړې او باقي شتمنو کسانو څخه دا هیله لرو چې د مکتب د یونیفارم په جوړولو کې موږ سره مرسته وکړه. موږ سره په دغه مکتب کې یوه داسې ډیګۍ ده چې هغې د چښلو دپاره هغې څخه موږ اوس استفاده نشو کولی. د المقدس خیریه بنسټ څخه موږ دا هیله او توقع لرو او هغه شتمنو هیوادوالو څخه چې دغه غیر صحي اوبه موږ ته په صحي اوبو باندې واړوي او تبدیل کړه او دې دپاره یو منظم او یو غټ داسې سر ته ضرورت لرو چې هغه موږ دپاره اماده کړه او برابر یې کړه او دلته یې راوړي. نو د دغه ټولنې او د دې مقدس خیریه بنسټ څخه ډیره مننه کوو یو ځل بیا په آخر کې، او خصوصا نصیب جان رور څخه چې په هر ځای کې د خلکو لاسنیوی کړی او مرسته یې سره کړې ده، تر دې پورې چې د مکتبونو شاګردانو سره او موږ سره راغی او موږ سره موضوعګانې په هر ځای کې شریکې کړي دي. الله جل جلاله دې دوی کامیاب او بریالي لري او دوی نه ډیره مننه کوو. قدرمند دوستانو، دغه دورونه نړۍ مننه کوم چې یو ورور د بوټانو مرسته کړې وه، بل د کرتۍ و. د محترم مدیر صاحب خبرې تاسې واورېدې. په دې مکتب کې په لسګونه هغه شاګردان دي چې هغوی د مکتب یونیفارم نه لري. په هر ژمي کې به زموږ د بنسټ لخوا د شتمنو ورونو هغه مرسته چې په 400-500 کرتۍ به وي یا به همدغسې بوټان و، موږ به خلکو ته ورکول. خو سږکال نو حالت ډېر زیات خراب و، بالخصوص هغه بهر هیواد کې چې کوم ورونه اوسېږئ او دا منو چې تاسو د خپلو بچیانو د رزق دپاره تللي یاستئ او هر چاته نن 20 ستونزې په خپله وینو، بل چاته به اوزګار نشي، خو بیا هم صدقه چې ده د هغې بدلې الله رب العزت ورکوي.
نو که کوم ورونه هم زموږ دغه غږ اورئ او څوک هم زموږ دغه ویډیو ګورئ دوستانو، نو په لسګونه شاګردان دلته د اوس د مکتب د یونیفارم له وجې د درس نه بې برخې دي. نو په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړئ، موږ باید دغسې ځایونو ته لاس په لاس رسوو. ډېره زیاته مننه. په دې بنسټ کې ټول خدای خدمتګاران کار کوي، په دې بنسټ کې ټول خدای خدمتګاران کار کوي. بید تنخوا پکی تکڑا ځوانان کار کوي، بید تنخوا پکی تکڑا ځوانان کار کوي. چې په مخلوق رحم کوي، رحم په خدای کړی دی. المقدس خیر بنسټ لاس نیوی کړی دی، المقدس خیر بنسټ لاس نیوی کړی دی، المقدس خیر بنسټ لاس نیوی کړی دی، المقدس خیر بنسټ لاس نیوی کړی دی. په غریبانو یتیمانو